د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن سه شنبه د جوزا یا د غبرګولي د میاشتې 22مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 11 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سر احمد سید وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 11 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. پروان کې د $200,000 په لګښت د پایپونو د تولید یوې کارخونې فعالیت پیل کړ. او مودي د دریم ځل لپاره د هند لومړی وزیر په توګه لوړه وکړه. اوس بشپړ خبرونه. بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 11 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د یاد ولایت په یفتل ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 11 تنو ته د مرګ ژوبله اوښتو خبر ورکړی دی. بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر حکمت الله محمدي رسنۍ ته ویلي چې دغه پیښه د یاد ولایت کوز یفتل ولسوالۍ اړوند د هنساباد سیمه کې رامنځته شوې چې له کبله 4 تنه مړه او نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د یادې پیښې ټپیان د درملنې په موخه د بدخشان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د یادونې وړ ده چې یادې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. پروان کې د $200,000 په لګښت د پایپونو د تولید یوې کارخونې فعالیت پیل کړ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د $200,000 په لګښت د پایپونو د تولید یوې کارخونې فعالیت پیل کړ. دغه کارخونې د پرانیستلو پر مهال د سیاګرد ولسوال مولوي غلام محمد جارا وویل چې دغه کارخونه د یو سوداګر له لوري جوړ شوې ده. مولوي جارا دغه سوداګر څخه مننه وکړه چې د اقتصاد پیاوړتیا او ځوانانو ته د کارموندنې په موخه پانګونه کړې. او له نورو پانګوالو څخه هم وغوښتل چې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. او مودي د دریم ځل لپاره د هند لومړي وزیر په توګه لوړه وکړه. نریندرا مودي یکشنبه په داسې حال کې د دریم ځل لپاره د هند لومړي وزیر په توګه لوړه وکړه. د 83 کلن مودي د لوړې مراسم دغه هېواد د ولسمشر دروپادي مورمو له لوري نوې ډیلي کې ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. او له چین او پاکستان پرته د ځینې ګاونډي هېوادونو د مشرانو ترڅنګ پکې د بالیوډ سینما مشهور ستورو او زرګونو نورو مېلمنو ګډون کړی و. مودي ټویټ په یو پیغام کې لیکلي چې د بهارت هند مشري کول ورته ویاړ دی. نوموړي د لوړې پر مهال خبرو کې بیا ژمنه کړې چې ټول هندستانیانو ته به په یو ډول چوپړتیاوې ترسره کړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول. تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.